السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. امام طبراني رحمة الله عليه مبارک یو مستقل باب ږدي وایي هغه اعمال چې پر وخت د مرګ باندې سړي ته مخامخ کیږي. د سلمان رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د انصار او صحابه کرامو د یو ځوان وپوښتنې ته ورغلی. کما چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک رالی دغه ځوان پر مخ باندې لاس ورکښېښوی ول څنګه حالت دې دی؟ ځوان و رسول الله ته التفات نه کوه. صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته وویل یا رسول الله انه عنک مشغول، دی ستا څخه مشغول دی، په بل شي اخته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته څه حال دی؟ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته خبرې جواب نه ورکوي، داسې رد ګوري یو شي ته، شی معلومیږي نه. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم صحابه کرامو ته ویل تاسې ووځئ ما او دی سره پرېږدئ. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم دغه صحابي لاس تکیه کړي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل څه وینې، څه حالت دې دی؟ صحابي ورته ویل په خیر کې یم، ښه یم اوس. صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وایي دوه شیان راته حاضر سول، یو تور و یو سپین و. دوه شیان، یو تور و یو سپین و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ایهما اقرب من، کم یو درجندي و په دې تور و په سپین کې؟ صحابي ورته وایي الاسود، هغه تور رجندي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي چې خیر دې لږ دی او شر دې ډېر دی. دا چې سپین لري و درسه، تور درته راجندي و، هغه سپین نیک اعمال دي، هغه تور بد اعمال دي. ځکه هر عمل په باطن کې یو صورت لري، شکل لري. دا هرې ګناه شکل تور وي، بدرنګه وي، بدبویه وي، او د هر نیک کار رنګ سپین وي، په باطن کې صورت یې ښایسته وي، خوشبویداره وي. صحابي ورته یا رسول الله دعا راته وکړه، ستا په دعا به ماته الله جل جلاله نجات راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړل اللهم اغفر الکثیر، هغه ډېر ور وبخښه او هغه لږ ځین قبول کړه. ثم قال ما تراه صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و صحابي ته وایي چې شوینې؟ صحابي ورته خیرا بأبي انت و امي، زما مور و پلار دې تر تا قربان سي، خیر وینم. هغه تور څه چې وه هغه ولاړله، هغه سپین څه چې وه هغه راجندې سول. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ورته ویل څه وجه ده چې په طاعت کې دې کمي ده؟ څه وجه ده چې خیر دې لږ دی؟ څه وجه ده چې اعمال بد در باندې غالبه دي؟ هغه صحابي څه ورته یا رسول الله زه یو بزګر وم، بس ژوند په بزګرۍ کې را باندې تیر سو. نو علما کرام وایي چې د انسان هر عمل په ژوند کې ډیر کوي، هر عمل سره چې ډیر تعلق وي پر هغه عمل به الله ته ورځي. الله دې زموږ ټول اعمال د دین کې، الله دې زموږ مینه له دین سره کې. که سړی د دنیا په حب کې پر حالت ته ځکندن به د دنیا د حب حملې ورباندې شروع وي. که سړی د قدرت په شو کې پر حالت ته ځکندن به د قدرت حملې ورباندې شروع وي. که څوک د ښځو د الکانو د ښایسته موخو په محبت کې وي پر حالت ته ځکندن به هغه حملې ورباندې شروع وي. او که څوک د الله په مینه کې وي، د الله د رسول په مینه کې وي،
ژبه یې په ژوند کې په ذکر مشغوله وي او ژبه یې په ژوند کې په تلاوت د قرآن مشغوله وي او ژبه یې په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درود مشغوله وي، پر حالت زکندن به هغه نجات پیدا کوي. نو محترمینو، ایمان هغه عظیمه سرمایه ده چې شیطان د انسان سره ملګری د کوشش دغه کوي چې دغه شیرین ایمان زنجلا کړي. نو هغه خو کوشش کوي چې په صحت په ځواني کې درسه جلا کړي، خو هلته نسو بریالی نسو کامیاب. کوشش کوي چې پر حالت ته زکندن باندې ایمان جلا کړي. محترمینو، د حالت ته زکندن دومره سخت دی، دومره پیچلی او دومره سخت بارډر او دومره سخته دروازه ده چې د انسان ایمان له دنیا سځي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله، الله ته مو له سکرات څخه د موت له سختیو څخه د زکندن نجات راکړه. دلته شیطان را ولاړ سي، خپل ملګري انډیوالان راولي په زرهاو، که ستا پلار مړ سوی و، ورور دې مړ سوی و، انډیوال دې مړ سوی و، د هغو په شکل کې درته راولي. نو مجلس خو موږ تی نه وینو، مړی په خپل حالات باندې یا په حالات زکندن باندې حالات ورمعلومیږي. نو یو شیطان د پلار په شکل کې ورته راشي، وایي زه خو ستا پلار یم، له دنیا څخه ولاړمه، پر دین د عیسویت ولاړم، پر دین د مسیحیت ولاړمه. دا خبره وکړه چې عیسی علیه السلام د الله زوی ته نجات به پیدا کړي. بل شیطان د انډیوال په شکل کې ورته راسي، بل شیطان د ورور د خور په شکل کې ورته راسي. دلته اوازونه د نور شیطانان ورباندې کوي، غږونه ورباندې کوي، بس دا کلمه ووایه چې عیسی علیه السلام علیه بالله د الله زوی دی، بس خیر و خیرات بسي، د ملا په شکل کې ورته ښکاره سي. نو دغه وخت کې ایمان تیرول، الله ته خو مو ایمانونه را سالم کې، الله اعمال مو نسته، ګناهونه مو ډیر دي، ستا فضل را باندې وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي کوم وخت چې انسان ایمان تیر کړي، ملایکې ډیر تعجب وکړي، ځکه د مؤمن روح که نر وي که ښځې اسمانو ته پورته سي، د اسمانو دروازې چې ورته خلاصېږي ډېره خوشبويي له دې روح سره، او هغه د اسمانو ملایکې سلامونه ورباندې وایي، او هغه د اسمانو ملایکې یو بل ته وایي څنګه راغلی له دنیا څخه، څنګه یې ځان را خلاص کړي. هغه اورحان چې سجین ته ځي د کافرانو اورحان، پر هغو تعجب نه کوي، د مؤمن پر روح تعجب کوي چې څنګه را خلاص وي له دې ډېرو غټو غټو دښمنانو څخه. نو ځکه ډېر مشایخ مبارکه څخه دا واقعات را نقل سوي دي چې هغه وایي ډېر مریض شولمه چې نو قریب د کومې وحالت ته وم، نو وایي شیطان راته حاضر سو. دا خو د زما مور زما د نیکه بیان راته کوي، الحمدلله له دواړو طرفو څخه مې نیکهګان علما وه، که د مور له طرف څخه دي که د پلار له طرف څخه. نو وایي زما نیکه مبارک لا د مور له طرف څخه نیکه کېږي، وایي مریض سو، ډېر مریض سو. نو یو وخت وایي یو د شربتو بوتل ورته پروت دی، وایي دې ته یې لاس کړو، دعوه یې سوه لکه څوک چې له چا سره دعوه کوي. نو وایي موږ خو نو نه په پوهېدو چې مریض دی، مثلا په حال کې نه دی. څو ورځې بعد چې ښه سو بیا مو پوښتنه ځینې وکوله چې داسې په حال کې نه ولې، په حالت کې نه ولې داسې دعوه دې سوله. وایي ده مبارک و شیطان رالی، شیطان رالی په یو جام او په یو لوښ کې اوبه رااخیستې دي، او ده زه ډېر تږی وم، دا اوبه وڅښه، د اوبو له مخې ور دا کلمه ووایه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، علیه بالله. وایي ما دغه د شربتو بوتل پروت و، دغه ته مې لاس کوي، خو هغه نور کمزوری و، غورځولی مې نه سوی. نو دا چې زموږ نن په دنیا کې د کم شي شغل لرو، خپل ګریوان به محکمه کو، خپل عقل به قاضي کو،
که خور ده که ورور دی د خپل ګریوان ته دې سر ټیټ کړي یو 10 منټه دې داسې سوچ و فکر وکړي چې زما مقصد په دنیا کې څه دی او زه کوم څه د هغه بعد به بیا فیصله په لاس ورسي دا فکر دې وکړي چې زه روان چیرې یم و کوم ځای ته روان یم ای له مرګه بعد موږ په بنګلو کې پرې باسي له مرګه بعد موږ تاسې په موټرانو کې کښېنو له مرګه بعد موږ تاسو پر پلنګانو باندې پرېوځو خو له مرګه بعد یو سپین کفن وي او اخرنی موټر په ژوند کې خو لوکس موټران خلک لري څوک نوي څوک زاړي خو هغه اخرنی موټر جنازه ده یو ځای په مسجد کې پرته وي تر دوړو لاندې وي چې کوم وخت یې خور یا ورور مړ سي بیا راواخلي غسل ورباندې ورکړي له هغه بعد بیا په یو بل کټ کې کښېږدي جنازه یې او قبرستان ته روانه سي هغه اخرنی موټر چې جنازه یې نوم دی هغه ته باید موږ فکر وکړو او اخرنی کور چې قبر یې نوم دی هغه ته فکر وکړو چې که پر مخ د مځکې یو سړی باچا سي هم هغه تور قبر ته ورځي که پر مخ د مځکې یو څوک ګدا وي هم هغه تور قبر ته ورځي نو چې دا فکر وکړي چې زه روان کومې خواته یم ځم کومې خواته نو لازم د هغه ځای دپاره بیا سرمایه برابروي لازم د هغه ځای دپاره یو څه برابروي الله دې مرګ زموږ په سترګو کې انځور وګرځي او الله دې زموږ په زړو کې یاد وګرځي چې مرګ یاد وي مرګ چې یاد وي شهوات به کنټرول وي مرګ چې یاد وي انسان به له غفلت څخه راوتلی وي مرګ چې یاد وي انسان به د الله په بیره کې وي مرګ چې یاد وي انسان به له ګناهو څخه مخ را اړولی وي د دنیا داسې مثال لري لکه یو تاجر سي 100 لکه افغانۍ یا کلدارې ورسره واخلي وایي دوبۍ ته ځم یا چین ته ځم نو دلته کور و بچیان او اولادونه ټول پرېږدي نو کوم تاجر چې چین ته ورسي هغه 100 لکه افغانۍ یا کلدارې په کاروبار باندې مشغولې کړي شی رانیسي هغه خپل تجارت کوي ماښام و سهار هغه چې درته مناسب یې هغه خوراک کوي نو چې کوم وخت دی خپل وطن ته راځي ډېره غټه سرمایه یې برابره کړي دلته مې ژوند بیا عصرتمن وي ښه سپین کالي یې اغوستي سینټ یې لګولي خلک وایي عجیب صاحب دی کله یې هم احترام کوي ملا یې هم احترام کوي د کور خلک یې هم احترام کوي دا دنیا عین دا ډول مثل راغلی یو نو که مو دلته دا خپل سرمایه چې ایمان دی دا پر طاعت پر عبادت ولګوله او نو دغه سرمایه مو لاسته راوړله مړو سولو هلته به خوشحاله ګرځو نور مړي به هم پره خوشحاله وي چې دا دی نیک رالی نیک سړی رالی ملایکې به هم خوشحاله وي د جنت حورې به هم خوشحاله وي الله به هم خوشحاله وي خو که څوک چین او دوبۍ و جاپان ته 100 لکه کلدارې افغانۍ یوسي هلته په دې هوټل کې شپه عیاشي کړې په دې هوټل کې شپه عیاشي کړې دلته وګرځېږه دلته وګرځېږه نو چې 6 میاشتې 7 میاشتې 8 میاشتې 10 ورځې هر څو چې تېري هغه پیسې ټولې ځي ولاړې سي د هغې خوا خالي د ټکټ روپۍ ورسره وي نو چې کور ته راسي نو قریبان خو امید لري چې سرمایه راوړې ده دی د هغې خوا ډیوالي راغلی دی نو په کور کې هم پر هر کونج باندې پیغور ورکوي خلکو ځوانان خو ولاړ سي ګټې راوړي ته چې ولاړ سي ډیوالي سوي په کلي کې هم ځوانان شناخت نه ورسره کوي وایي ته خو ډیوالي سوی د کلي ملا هم چرت نه کوي وایي ته خو ډیوالي سوی او پخوا خو لا شوي یو څه پیسې به دې راکولې اوس خو مې بیخي نو دغه انسان دپاره دا دنیا دا ډول مثل لري که دلته موږ د خپل بدن او د خپلې انرژي څخه ګټه نه کړو پورته قبر ته چې ورسو قریبان به هم پره په عذاب وي په عذابو کې به یو شیطان به خوشحاله وي
د شیطان مطلب هم دا دی چې خپل پوج ډیر کړي، په دوزخ کې خپل ملګري ډیر کړي. نو الله جل جلاله دې موږ ته فکر سالم د آخرت په حق کې راکړي، که خور وي، که مور وي، که پلار وي، که زوی وي، که ورور وي، چې اخري له دې دنیا څخه تلونکي ځو، که د بچي ژوند دي هم به ځي، که د اثرات ژوند دي هم به ځي، که په سپین مخ کې هم به ځي، که بدرنګه او بدشکله هم به ځي. تاسو زمانې ته د عبرت په سترګو باندې وګورئ، ښایسته مخ یې هم مري، حسین شکلونه هم مري، بد صورتونه هم مري، ځوانان هم مري، پلار او مور هم مري، زوی او لور هم مري، انډیوالان هم مري. نو چې په قبر کې بیا ارمان او ندامت پښیمانتیا که وراځي، چې نن ځان د آخرت د سرمایې دپاره، د آخرت د ګټلو دپاره ځانونه بیداره کړو. دغه سترګې چې نن په دنیا کې موږ په انټرنیټ کې مشغوله کړي دي، په ناروا کې مو مشغوله کړي دي، راځي دا د الله جل جلاله په طاعت کې مشغوله کړو، د الله په عبادت کې مشغوله کړو. د سترګو حساب سته، د لاسو حساب سته، د ژبې حساب سته، د پښو حساب سته، د ټولو اندامو حساب سته. نو په ورځ د قیامت که الله راته وویل چې تا فیسبوک ډېر په استعمال کړی دی، او که د قرآن ډېر په قرآن کې ګوتې ډېرې مشغوله کړي وي، ورکې دې ډېر رااړولي دي، بیا به موږ الله جل جلاله ته څه وایو؟ بیا به الله جل جلاله ته د دې جواب څنګه ورکوو؟ دا ټول هغه څه دي چې موږ د الله څخه لرې کوي، موږ د الله څخه پردې کوي. الله جل جلاله دې رحم وکړي، الله دې مو پر ایمانو باندې فضل وکړي. دنیا بې باوره ژوند دی، دنیا بې باوره ده، چا کې پکښې دي هغه بې باوره دي. یو سکند په ځان باندې باور هم نه لرو، نو ټول ژوند یې د بې باورۍ ژوند دی. نو پر دغه بې باوره ژوند باندې اعتماد کول او ځان پکښې غولول او خطا ایستل، دا د ځان سره غټه جفا ده. حدیث رقم 3907 باب نمبر 42 صفحه نمبر 040 معجم الاوسط جلد 3. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.